بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو لیدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن د ما ویدو د یو ډېر غښتلي توریالي میړني ځوان په افغانستان، په خپل هیواد، په پښتنو، په لرو برو، په خپل تاریخ، په خپل ویاړ، په خپلو ارزښتونو، په خپلو نیکونو باندې مین ښاغلي عزیز فولاد په هکله ده چې واقعا نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي، زیارونه یې کاږلي دي، خپل وخت خپل زمان یې وقف کړی ده د پښتو ژبې، د پښتو تاریخ، د پښتو د جړو زالو آثارو، اسنادو، شواهدو او په ټوله کې د افغانستان او د افغان دپاره تر خپل وس و توانه پورې کار زحمت ویستلی. دا د ستایلو وړ ده. موږ ستایو. ټول افغانان باید د ده هره کړنه، هره منډه، هر زیار باید وستایي، ملاتړ یې وکړي، مرسته مو سره وکړي. حد اقل موږ افغانان که یو څوک یو څاڅکو نه سیلاب جوړیږي. په هر ډول چې پښتو ته، ژبې ته، فرهنګ ته، کلتور ته کار کوي، خدمت کوي. که نور څه نسو کولی، ستاینه یې وکړو چې حداقل دا یو څه انرژي واخلي او یا په مخ لاړ سي او دومره پوه سي چې د قدر د موږ په لیمو ده. نه دا چې برعکس خدای نخواسته د ده لیزلې متاسفانه چې په افغانستان کې، په افغانانو کې، خصوصا پښتنو کې دا څه چې 400 کاله شاوخوا مخکې خوشحال خان بابا رحمت الله علیه ویلي وو، وایي پښتانه واړه ناپوهان دي، یو په بل کاندې غورځوي، یو که سر کاندې راپورته بل یې ووهي مغزی. دغه مشکل موږ کې شته. همیشه ځانځاني، همیشه چې یو څوک خدمت یو کار وکړي، په جای دې چې وستایل سي، مرسته ورسره وسي، حداقل دغه فکر، اندیشه یا دغه مکتب وړاندې لاړ سي، دغه رابطه وسي. یو که په هر ډول کولی سي، که فزیکي کولی سي، که مثلا مادي معنوي کولی سي، مرسته ورسره کړي. برعکس دا یې کوي، ولې زه یې ونه کړم، یا څنګه ده او څنګه نه ده. متاسفانه چې یو خبره ورپسې کېږي. همدا ده چې پښتانه په نړۍ کې ورځ په ورځ هغه باتوره پښتانه چې امپراتوران یې درلودلې نن وروسته پاتې کېږي. عزیز فولاد هم ژوند لري، هم کاروبار باید وکړي، هم باید پیسې پیدا کړي، هم باید راتلونکي ته ځان ته ځوان ده، مګر همدې ته یې وخت کړی ځان. موږ په دې پوهېږو ځکه ما لا 13 کلنۍ مبارزه شروع کړې ده. تقریبا اوس د 58-59 کالو یم، عمر هم په دې کې تېر شه. څومره موږ وخت ضایع کړی، څومره خولې کړي، څومره منډې کړي، دې باندې پوهېږو. د تاریخ د پښتنو راویستل، ما خپله په تاریخ د پښتنو کتاب لیکلی، دوستان خبر دي، اطلاع لري. 6 کاله هم کار پرې کړی ده، ډېر قوي آثار هم پیدا کړي دي. دا اوس غواړو شریک ورسره کومک وکړو، مرسته وکړو. هغه یو کتابخانه جوړه کړله. هغه مسایل چې یو وخت کې موږ پګان و افغان دا بګان د ساسانیانو دویم پاچا شاپور له وخته، شاپور صاحب 3500 کاله مخکې د افغان کلمه راوتلې ده چې څنګه بیا افغان شوله. اوس دا اسناد ټول راوځي ګټه کې. په جای دې چې موږ کومک وکړو، حتی مادي که څوک کومک سره کوي، تشویق سي، د یو چا لاسه بل څه نه کېږي، معنوي نه کېږي. مثلا مادي که دې ته فولاد ته زمینه مساعده سي د مرستې، خدای کولی سي سفرونه وکړي، دی لاړ سي مثلا هند ته، د مغولو د وخت، د نورو وخت اثار هلته د پښتنو راټول کړي. لال قلعه ته لاړ سي، مثلا د خپله چاودني ته لاړ سي، چوک ته، یا مثلا پانیپت ته، همداسې په ایران ته، سعودي ته، ترکیې ته، ماورا نهر، مرکزي اسیا هېوادو ته، مثلا بخارا، سمرقند، سنګیان د چین، یا مثلا دې خواته ترکمنستان، ازبکستان ته ډېر اثار دې راټولولی سي. ځکه دی په دې کې صدا د بډې ولیدي. دا باید موږ مخې ته کړو، دې ته نه ګورو ځوان ده، ولا زه سپین ږیری یم، زه مشر یم، ما تحصیل ډېر ده، چې هر څه ده، د سره کومک باید وسي، تشویق سي.
ونازول سي. زه د زړه له کومې ورنه مننه کوم. موږ هغه فکر باید ونه لرو چې بیا ما شعر پیادېږي وایي چې هر څه یې سمومه نه سمیږي پښتانه د کږو کاڼو دیوالونه. اتفاق باید سره وکړو. په پښتنو کې اتفاق پیدا نه شو کنې ما به د مغول ګریوان پاره کړه. همدغسې ستر احمدشاه بابا رحمت الله علیه ویلي وو وایي ځان به سره ویښ کړو هرې خواته هرې خواته رقیبان دي یو په بل مو سره وزني وایي خپل یو دښمنان دي. که چیرې موږ پښتو ژبه کلتور فرهنګ هېر کړو د موږ تاریخ ورکېږي. که تاریخ مو ورک شه نسل هم ورکېږي. ډېر نسلونه په دنیا کې نشته. ریډ انډین په امریکا کې نن سبا نشته. اصلي حبشیان اوس په حبشه کې نشته. مثال همدغسې نورو کینیا کې مثلا بعضې خاصي کسان له منځه تللي دي. په ډېرو هېوادو کې ځکه کراکر یو وخت په دنیا کې تقریبا د ډېر وخت هم نه دی انقلاب صنعتي د فرانسې د 1900 تقریبا 89 کال د لوی چارلز په وخت د انقلاب صنعتي چې وسو له هغه نه وروسته تر نړیوالې اولې جګړې چې پیل شوه په 1914 کال کې په دنیا کې 65,000 یو بعض اثارو کې راغلي 62,000 ژبې وي. نن تاسې وګورئ 15,000 ژبې پاتې دي. څه شوه دا ژبې؟ څه شی ته فرهنګ خلک څه شو کلتور څه شو فرهنګ د څه شو ته څوک یې نو د کوم نسل یې؟ دغسې یو مشران پیدا شوي په تاریخ کې د موږ ستایل شوي نه دي. ښه اوسنی څه دا اوس وګورئ د محمد هوتک قبر په زابل کې یو قبر عادي پروت ده. بعضې خلک یې پېژني بعضې نه. یو زابلی یو څوک پیدا نه شي په کور پسې 10,000 روپۍ راټولې کړي افغانۍ دغه جوړ کړي. یا د سردار خان ناصري قبر تاسې په شکردره کې وګورئ او په سالار چې ګورګین یې مړ کړ او په اصفهان یې د میرویس نیکه رحمت الله علیه په وخت کې ګورګین سره د سپه سالار و په جنګ کې مشر و. بیا د هغه زوی شاه هوتک بابا سره اصفهان ته لاړه. نادر افشار یا تماسقلي چې نادر افشار ته ړوند یې هم کړ تابید یې هم کړ ته راوړه په شکردره کې ولید. دغسې په زرګونه چې موږ یې نه پېژنو نن یې عزیز فولاد د جړې راباسي. 600 کاله مخکې اریانا ویرژنه چې پښتانه راغلي دي 10 قومه د اریانو وو. موږ مخکې تاریخو کې دا ویلي وو. ګومترس پاچا په وخت کې تمدن ته راغله. دا پتا سوا بالانا لینا ویشانه دا هغه وو چې پښتانه وو. نور درو پرو درهو دردول دا نور قومونه چې هره خواتي څول یو ډله لاړه دروویډین دي تورپوستي د هند سره یوځای یو لاړه مدین تمدن یې جوړ کړ په زیده چې اوس فارس و ایران ورته وایي چې هغه ته بیا کوروش و کسرا دوی پرمختګ ورکړ. یو ډله لاړه تر اروپا پورې لاړله او دې اخواته لاړه. نو دا ډلې وې دوی ژبه یې ریک وه کراکرا دغه بخدي بلخ پښتو بلخ یا مثلا دا پایتخت و د ګومترستو وخت زمانه دا پښتو ویله کومه سړی ده. خپله تاسې ریګویدا کتاب وګورئ مثلا بطلموس وګورئ ابن بطوطه وګورئ مثلا وستا کتاب وګورئ ډرون راولټي وګورئ اراسطاګوا وګورئ. دې کې ټولو کې راغلي دي واضح لیکل شوي دي. پښتو له ده نه جوړه شوې. پکتا څه ده پکتیا څه ورته وایي پک ورته وایي پښتو دا له دغه حالتونه راغلی ده. د ده ماخذونه د ده زعامت د ده کتابخانه جوړول نن سبا عزیز فولاد کوي. ځینې بدبخته ناپوهه جاهلان بیا راځي په جدیز تشویق یې کړي لاس پرې راکش کړي کومک ورسره وکړي مرسته ورسره وکړي برعکس راځي بیا دغه بد هم وایي. همدغه داریه نژاد ډله چې راغله دې کې 4 ته ډلې وې. یوې د دوی کې ویسا و ویسانا څه ورته وایي تاجران وو. برهوا وه برهما ورته وایي مذهبیان وو. مثلا بلې کشري وه نظامیان وو. یوې شودر یا سودر ته غلامان وو.
دا له امونه تر اباسیندوس تر اکسوسه پورې دوی دلته دغه جغرافیه کې خسوان کاوه دا لږه خوا راغلي بیا بیا جنوب ته راغلي دي جنوب نه بیرته دې خوا راغلي دي ډلې وې تلې راتلې دا چې ولې دوی ته پټان وایي خو زه دا تاریخ نه ته یا ولې افغان وایي دا بګن له کومه سوی بګان افغان دا ماته شی کړي په ویډیوګانو کې نن سبا د دغو ماخذونو اسنادونه تاسو ته برملا کوي تاسو ته کتابخانه جوړي کومک کوي د ډېرو خلکو د جعلي ویډیوګانو د جعلي الفاظو مخنیوی همدغه فولاد کوي هغه دروغ وایي زینت ورکوي نوي نسل ته غلطې خبرې کې ناستې په ټیک ټاک په دې جو کې یې دروغ وایي او زیړ ورقه ښکاره کوي اینه سند یعنې مې سند است دراله کې نه درته وایي یو څوک چې ورته اصلاحو سره کوي بیا یو خبره غلطه ورته وکړي کنه خو یې ګپه زفتي چی معنا داره اینه نمیفهم نزاکته برو پایین بیا ویشړي ما مشړي دوی ته مو ورځه همدغه عزیز فولاد چې دوی مخې نیولې همدغه عزیز فولاد چې نن په عصر زمان کې پورته سوی ده د مستندات ارائه کوي زحمت باسي زیار باسي نو سره مادي کومک څوک کوي نو سره معنوي کومک څوک کوي غیر مادي څوک څه حد اقل تشویق هم نه کوي کله کله زاورم بعضې خبرې خراب اوسې کوي د بنا همدغه د موږ ضعف د پښتنو همدغه شی ده چې موږ اتحاد نه کوو یو لاس نه در یو نفر د یو عربه د تاوی سره کومک چې عربه نورم تیزه سي نه دا چې هغه هم ودروي بیرته مغزي مدي وهیه هغه هم منع کوي خپل هم چې نسو کولی نو همدا ده چې وروسته پاتې کېږو همدا چې اثار هم کمیږي همدا ده چې موږ باندې ظلمونه کېږي که اتفاق اتحاد ولرو تقریبا دا اوس لر و بر نه حساب کړه تر هند تر ټول پښتانه زه نه دنیا وایي تقریبا 110 میلیونه پښتانه دي دا ډېر لوی غټ قوم ده چې څه وي دي بعضې بېغیرته پښتانه هم څه ځان ته پښتون وایي مانه پښتون نه وایي نیپالي هغه بیا مضرترین پښتانه دي دغه نه چې پښتانه نه یې ښه ده نو دا د ما خبرې وې زه د زړه له تله د زړه له کومې له عزیز فولاد نه د له زیار نه د له زحمته منندوی یم مننه کوم ټولو پښتنو ته وایم چې ستاینه یې وکړئ مرسته ورسره وکړئ په هر ډول چې کولی شئ تشویق یې کوئ ویهڅوئ یوازې مه پرېږدئ تر هغه چې دا لړۍ دوام پیدا کړي او هغه ورک سوي اثار د پښو لاندې سوي اثار شاته پراته اثار دا هم وسپېړي راوړاندې کړي او له پښتو له ژبې فرهنګ او کلتور دفاع هم وکړي ټول په اتحاد اتفاق سره ولاړ یو ډېره زیاته مننه ومن الله توفیق عزیز معرج